مذاکرات شروع کړي دي د طالبانو سره. نور د خلکو په سترګو کې خاورې مه شیندئ. دغه اتو میاشتو کې چې کوم افغانان کوم خویندې ورونه شهیدان سوي تاسو ته دې تعداد معلوم ده. که چیرته دا سوله وای خو دغه اوربند طالبانو اعلان کړی وای که نه. نن ګورو هغه اوه اته میاشتو کې څومره خویندې ورونه موږ شهیدان ورکړي دي او تاسو همدغه حکومت نه هم د موږ دغه ګیله ده چې وایي چې سوله سوله. چا سره سوله روانه ده؟ دغه 250 وکیلان دي، په دې کې به شپږ اووه وکیلان له دې نه خبر دي چې قطر کې څه روان دي. دا 240 وکیلان په دې نه دي خبر چې قطر کې څه روان دي. راځم دې ته چې رئیس صاحب جمهوره هسې بوسو لاندې به اوبو نه بیایو. دغه کومه سوله د قطر پروسه چې کومه روانه ده دا باید تاسو لغوه کوئ. ولې چې دا اووه میاشتې کېږي که سوله وای خو اوربند اعلان کړی وای که نه. راځم دې ته چې د امنیتي ځواکونو په سرنوشت باندې به تاسو مسخره نه کوئ. ولې چې دغلته شهیدان زخمیان دا 13 کاله په دې نظام باندې موږ قرباني ورکړې ده. هم اوس موږ ته نه حکومت وضاحت راکوي او نه د قطر نه موږ خبر یو چې قطر کې څه روان دي. د رئیس صاحب جمهور نه مې غوښتنه ده چې د قطر کومه پروسه ده دا دې ختمه کړي. که طالبان واقعیت د افغانستان بچیان دي دغلته په افغانستان کې ورته ادرس خلاص کړي چې طالبان څه غواړي او د موږ نظام حکومت څه غواړي. اوسه پورې موږ دې نه نه خبر چې په قطر کې څه روان دي. راځم دې ته چې د امنیتي ځواکونو چې دغه کومې قربانۍ دي دې قربانۍ ته باید په سپکه ونه کتل سي. دوی 13 کاله شهیدان او زخمیان هم ورکړي دي او رئیس صاحب جمهوره دا موږ ته نه غوښتنه ده چې د قطر پروسه لغوه کړه یا موږ دغه ولس ته وضاحت ورکړه. اته میاشتې کېږي په صفت زه د لوګر استازی یم، زه په دې نه یم خبر چې په دې سوله کې څه روان دي، طالبان څه غواړي او د موږ پلاوی چې تللی دوی څه غواړي. نو رئیس صاحب جمهور نه مې جدي غوښتنه دغه ده چې طالبانو که غواړي سوله غواړي اوربند اعلان کړي، که بیا وایي د قطر پروسه دې لغوه کړي دغلته دې شروع کړي په افغانستان کې د ادرس طالبانو ته خلاص کړي چې موږ پوه شو چې طالبان څه غواړي او د موږ وطن څه غواړي. نو دغه رئیس